دا هندوستان دی، نه وبخئ، مخکې هندوستان و. په 1940 کال کې له هندوستان څخه جلا شو او د پاکستان هیواد منځته راغی. په هغه وخت کې پاکستان دغه یوه برخه نه و، بلکې پاکستان شرقي هم موجود و. مګر موږ په دغه ویډیو کې په پاکستان باندې خبرې کوو، نه په بنګلادیش باندې. د پاکستان سرحدونه لکه د نورو هیوادونو په شکل ایران، هندوستان، عراق، سوریه، افغانستان د انګلیسانو په واسطه تعیین شوي دي. د پاکستان اکثره سرحدونه په لاس باندې ټاکل شوي دي، یعنی دا چې په دغه سرحدونو کې نه کومه د غرونو لړۍ او نه کوم سیند د سرحد په شکل تعیین شوی دی. چیرې د پاکستان قومونو ته نظر وکړو نو دغه سرحدونه د یو برنامې په واسطه تعیین شوي دي ترڅو په دغه سیمه کې یو وحدت او قوي نظام رامنځته نشي. انګلیسانو غوښتل چې د دغه قومي تقسیماتو په واسطه جنگ جاري وساتي او هیڅ کله په دغه هیواد کې یو ملي وحدت رامنځته نشي. مګر انګلیسانو د هند او پاکستان ترمنځ سرحد تر یوې اندازې پورې سم ټاکلی دی، ځکه چې د پاکستان خواته اکثره مسلمانان او د هند خواته اکثره هندوان ژوند کوي. کله چې په 1940 کال کې هندوستان له انګلستان څخه په نمایشي ډول جلا شو نو انګلیسانو ورته یو شرط کېښوده. انګلیسانو هندوانو ته وویل که چیرې غواړئ جلا شئ نو مسلمانان باید یو طرف ته او هندوان باید بل طرف ته. چې په دغه وخت کې پاکستان رامنځته شو. د پاکستان په نورو سرحدونو باندې کار نه لرو، خو انګلیسانو د هند او پاکستان ترمنځ سرحد تر یوې اندازې پورې سم ټاکلی دی، مخصوصا په جنوبه برخه کې. خو کله چې دغه سرحد د شمال خواته ځي نو د شمال په طرف کې په دغه سرحد کې یوه لویه پتنه موجوده ده چې هغه د کشمیر ساحه ده. د دغه سرحد د ټاکلو په وخت کې انګلیسانو دا معلومه نه کړه چې د کشمیر ساحه د پاکستان برخه ده او که د هندوستان. یعنی له همغه اول ورځ څخه را په دی خوا هندوستان او پاکستان د کشمیر د ساحې پر سر باندې یو له بل سره جنجال لري. څو ځله په دغه ساحه باندې جنګونه هم کړي دي، خو په اوسني وخت کې نیم کشمیر د پاکستان تر واکمنۍ لاندې او نیم کشمیر د هندوستان تر واکمنۍ لاندې دی. او دغه دوه هیوادونه د کشمیر سرحد په رسمیت باندې نه پیژني. پاکستان وایي چې کشمیر ټول زما دی، خو هندوستان بیا دعوا کوي چې کشمیر ټول زما دی. مګر هندوستان او پاکستان د کشمیر پر سر باندې جنجال نه لري، بلکې د چین په سرحد کې یوه مثلث ډوله ساحه ده چې د یخچال سیاچین په نامه باندې یادیږي هم دعوا لري، چې دغه ساحه اکثره د همالیا د غرونو په لړۍ کې واقع شوې ده. یخچال سیاچین چې له نامه څخه معلومیږي اکثره ساحې له یخونو او واورو څخه ډکې دي، چې دغه واورې او یخونه ورځ تر بلې ویلې کېږي. نو دغو دوو هیوادونو په 1984 کال کې د دغې ساحې د نیولو پر سر یو له بل سره جنګ پیل کړ. په دغه یخچالي سیمه کې هندوان او پاکستانیان یو بل په مرتب ډول تر ننه پورې وژني چې دغه ساحې یو طرف ته هم ګټه نه ده لرلې. د انګلیسانو د نوش جان شي دغه سرحدونه یې داسې جنجالي ټاکلي دي چې په نړۍ کې ورته تر ټولو خطرناک سرحد ویل کېږي، چې هیڅ کله په دغه سرحد باندې جنگ نه دی ختم شوی. ولې بعضې خلک وایي چې د نړۍ تر ټولو خطرناک سرحد DMZ دی چې د دوو کوریا یعنی کوریای شمالي او کوریای جنوبي ترمنځ سرحد دی. که غواړئ د DMZ سرحد په اړه زیات پوه شئ نو زموږ یوټیوب چینل ته ورشئ او هلته ویډیو وګورئ. ولې په دغه نښتو کې د پاکستان وضعیت تر هندوستان زیات خراب دی، ځکه چې اسلام آباد په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د اسلام آباد څخه تر هندوستاني کشمیر پورې 83 کیلومتره مسافه موجوده ده، چې هندوستان کولی شي په اسانۍ سره اسلام آباد ونیسي او یا یې له منځه یوسي. نو د پاکستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې د هند پوځ له کشمیر څخه بیرون ووځي ترڅو د پاکستان پایتخت د هند له پوځ څخه لرې ووسي. د
د سیند سیند باید وپیژنو. د سیند سیند یو د نړۍ له لویو سیندونو څخه دی چې د هیمالیا له غرونو څخه سرچینه اخلي. دغه سیند د پاکستان ټوله خاوره طی کوي او وروسته د هند په سمندر کې تویږي. اسلام آباد یو نوی ښار دی. بعضې خلک وایي پایتخت باید د سیند له سیند څخه وروسته ټاکل شوی وای، خو د اسلام آباد ټاکل هم د انګلیسانو کار و. د پاکستان مرکز هم د انګلیسانو په لاس ټاکل شوی دی. په نقشه کې تاسو دغه نارنج رنګه ساحه وینئ. دا د پاکستان مهم ښارونه دي چې د پاکستان اکثره تاسیسات په دغه ساحو کې موقعیت لري چې هندوستان په اسانۍ سره کولی شي دغه ساحې اشغال کړي. د پاکستان بحري سرحدونه هم ډیر کم دي چې هندوستان کولی شي په راحتۍ سره دغه بحري سرحدونه ونیسي، مخصوصا کراچۍ چې د پاکستان له پرجمعیت ترینو ښارونو څخه دی. د کراچۍ بندر چې د کراچۍ په ښار کې موقعیت لري د پاکستان له مهمو بندرونو څخه دی چې د پاکستان 80% صادرات او واردات د دغه بندر له لارې ترسره کیږي. نو په همدې خاطر که چیرې دوه توغندي په دغه بندر کې ولګیږي نو ټول پاکستان فلج کیږي. نو دا د انګلیسانو تقسیمات دي چې په دغه ساحه کې جنگ د تل لپاره تازه ساتلی دی. آیا د پاکستان نور مرزونه آرامه دي؟ نه، د دې بدتر نور هم شته چې یو له هغې د افغانستان او پاکستان سرحد چې د ډیورند لاین په نامه یادیږي او بل یې د ایران او پاکستان ترمنځ سرحد دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد مخکې د پاکستان رامنځته کېدو څخه د انګلیسانو په واسطه د برطانوي هند او افغانستان ترمنځ ټاکل شوی دی چې د ډیورند لاین په نامه یادیږي، چې د ډیورند لاین سرحد په 1393 کال کې ټاکل شوی دی. انګلیسانو د ډیورند د سرحد په واسطه پښتانه په دوو برخو ویشلي دي چې هیڅ کله په دغه ساحه کې یو اتفاق او اتحاد رامنځته نشي، خو افغانستان دغه کرښه هیڅ کله د یو رسمي سرحد په واسطه نه ده منلې. کله چې په 1940 کال کې پاکستان رامنځته شو او سازمان ملل پاکستان په رسمیت وپیژانده، نو افغانستان د پاکستان د رسمیت د پیژندلو څخه انکار وکړ او افغانستان وویل چې باید لومړی ډیورند لاین یا د ډیورند سرحدي کرښه باید سمه شي، وروسته به پاکستان په رسمیت وپیژندو. تاسو دغه نقشې ته وګورئ. پاکستان د دوه هیوادونو افغانستان او هندوستان ترمنځ ساندویچ شوی دی چې له دواړو سره مشکلات لري. د پاکستان سرحدي مشکلات لا کم نه دي. دوه نور هیوادونه لا پاتې دي، ایران او چین. د ایران او پاکستان ترمنځ سرحد هم د انګلیسانو په واسطه ټاکل شوی دی چې د دغه سرحد په واسطه بلوچستان لکه د ترکیې کردستان په څو برخو ویشلی دی چې بلوچستان یوه زیاته برخه په پاکستان، یوه برخه یې په ایران او یوه کم اندازه په افغانستان کې موجود دي ویشلی دی. ایران او پاکستان بلوچان ځان ته یو حکومت غواړي نو تل په دغه سرحدونو باندې ناامني وي. د پاکستان آخري سرحد له چین سره دی. دا د پاکستان امنترین سرحد دی چې په دغه سرحد باندې چین او پاکستان یو له بل سره تجارتي معاملات کوي او بس، او کوم مشکل نه لري. له مدیترانې څخه نیول یې بیا د هند تر نیمې لویې وچې پورې یو سرحد نه پیدا کیږي چې انګلیسانو د په اصولو باندې ټاکلی وي. د جنګونو او جنجالونو لامل دې نه وي شوی. زموږ ساحه بیا هم یو څه ښه ده. که چیرې د افریقا هیوادونو سرحدونو ته وګورو نو یو هم د اصولو سره مطابق نه دی ټاکل شوی. انګلیسانو او فرانسویانو ټول په خپل نفع باندې دغه سرحدونه ټاکلي دي. که د نړۍ خطرناک سرحدونو ته متوجه شو نو وګورو چې انګلستان یو مهم رول د دغه سرحدونو په ټاکلو کې درلود.